سلامونه دوستانو زما نوم ډاکټر عبدالحی دی او زه د نفسیاتو ماهر یم. دوستانو روژه را روانه ده، مبارکه میاشت ده. الله دې وکړي چې موږ ته د زیات نه زیات د عبادت کولو توفیق راکړي او دا د خدای پاک موږ قبول هم کړي. تر زموږ مریضان تپوس کوي چې ډاکټر صاحب روژه کې به د دوايانو ټایمینګ دی په حواله به څنګه کوو. نو دا لنډه ویډیو هغه خلکو ته کومه. دوستانو هغه کسان چې چا سهار ناشته وروسته ګولې خوړلې نو هغه کولی شي چې دغه ګولې د روژه ماتي نه پس خوري، نو دوی به ښه وي ورسره. او ځینې داسې ګولې مریضان خوري چې هغو کې خوب وي، د خوب اثر وي پکې، نو دوی له پکار ده که چېرته د تراویح نه پس دوی ویده کېږي نو تراویح نه پس دې دغه ګولې خوري، او که چېرته د پېشمني نه پس ویده کېږي نو د پېشمني په وخت یې خوري. نو داسې به دی چې خوب آرام هغه به برابر وي. دې نه علاوه یو قسم ګولې دي ټرایسایکلیک انټي ډپریسنټ چې کومې دي لکه پروتایډین شوې، مایلین شوې یا کلومفرنیل شوې. دا ګولې خوله ډېره زیاته اوچوي. نو دوستانو زما به مشوره دی چې که خوړل یې ضروري وي نو د روژه ماتي نه پس یې خورئ، بیا به دی چې تاسو به اوبو دې څښلو ته به آزاد وي. دې نه علاوه لیتیم ځینې خلک ځینې مریضان هغه موږ په لیتیم باندې اچولي. لیتیم لږ دا دی چې لیتیم والا مریضان د خپل ډاکټر سره لږ مشوره وکړي چې هغه خپل چیک اپ وکړي او لیتیم لیول هغه په وینه کې هغه معلوم کړي، بیا هغې نه پس به تاسو ته مشوره درکړي چې روژه تاسو نیولی شي او که نه. لیتیم دا دی چې روژې دوران کې وجود کې اوبه کمې راځي او لیتیم بیا ورانې کوي وجود کې، سایډ افیکټس نقصانات جوړوي. دې نه علاوه چا څه سوال پوښتنه وي هغه کولی شي کمنټس کې خپل د دوايانو باره کې څه تپوس کوي، هغه د کمنټس کې خپل دغه پرېږدي، موږ به وګورو، بیا به تاسو ته په کمنټس کې جواب درکو. ستاسو ټولو ډېره مننه او په دې هیله چې روژه مو بختوره وي او ډېر عبادتونه وکړي او الله دې وکړي چې دا عبادتونه خدای پاک قبول کړي.